ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وصل وسلم عليه. د شمشاد رادیو ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تاسو له شمشاد رادیو څخه د ترجمه او تفسیر خبرونه اورئ. زه عبدالاحد خاکسار یو ځل بیا د شروع نه تر پایه تاسو ته د الله په عظیم فضل دغه خپرونه وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامې په تن ولرئ. عزتمندو، زمونږه نننی بیان د قرآن عظیم الشان د ترجمې په رڼا کې د قرآن عظیم الشان په آدابو کې یو ادب دا دی چې رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کله چې تاسو تلاوت د قرآن عظیم الشان کوئ نو تاسو د الله سره د شیطان رټلی شوي نه پناه وغواړئ. نو نن صرف زمون خبره په دې باندې ده چې اعوذ بالله او بسم الله د قرآن عظیم الشان نه مخکې لوستل څنګه دي او مرتبه څه ده. فقهای کرامو د دې آیت نه مسائل راغستلی. هغه مسائل دا دي چې د قرآن عظیم الشان د لوستلو نه مخکې اعوذ بالله پکار ده او که پکار نه ده، یا بسم الله لوستل ضروری دي او کنه. نو اولنۍ مسله چې قرآن عظیم الشان خپله ذکر کړې ده، د قرآن عظیم الشان د تلاوت نه وړاندې باید چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وویلی شي. دا په نص قرآني سره ثابت ده. فقهای کرامو د دې آیت نه داسې مسائل راوستلی دي. کله چې قرآن لوستل کیږي، دغه قرآن که په مانځه کې لوستل کیږي یا غیر د مانځه نه لوستل کیږي، نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لازم دی او بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. یعنی که مونږ تاسو لمانځه کې قرآن عظیم الشان شروع کوو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ترنه مخکې وایو او بسم الله ورسره دا سنت دی. د دې وجې نه مونږ تاسو کله چې منظم شروع کوو نو په اوله کې د ثنا نه پس چې کله ولا اله غیرک ته ورسي نو بیا وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اعوذ بالله کې مقصد دا دی چې قرآن شروع کیږي نو د قرآن په آیت باندې عمل وکړه، مخکې ترنه تعوذ اعوذ بالله ووایه ورپسې بسم الله ووایه. عالمگیری دا مسله ذکر کړي. دویمه مسله ترنه دا نقل کړې ده چې د نورو کارونو په شروع کې بسم الله لوستل سنت دي. غیر د قرآن نه مثال سړی نور کارونه کوي، عام دنیاوی کارونه، نو په هغې کې اعوذ بالله ویل نشته. هغې وخت کې به بیا بسم الله وایي. لکه اوبه څښل شو، ډوډۍ خوراک شه، کېناستل او پاسېدل، دې وخت کې به مونږ تاسو اعوذ بالله نه وایو. ولې اعوذ بالله یوازې حق د قرآن دی او کولی شو چې بسم الله ووایو. هغه ځایونه به هم مونږ انشاءالله په نښه کو چې کوم ځایونه کې بسم الله ویل پکار دی. درېیمه مسله ته دا ثابته کړې ده که د تلاوت په دوران کې یو صورت راغی نو بیا اعوذ بالله نشي ویلی، صرف بسم الله الرحمن الرحیم به وایي. مثال په طور تلاوت دی شروع کړی او تلاوت منځ کې یو صورت راغی، لکه علم تر کیف نه تلاوت دی شروع که عصف مأکول ته ورسېدلې ورپسې لإیلاف قریش چې وایي نو بیا به اعوذ بالله نه وایي، صرف بسم الله به د صورت په سر کې ووایي بس. ځکه اعوذ بالله په اول ځل باندې ویلی شوی دی، همغه د ټولو دپاره کافي کیږي. لکه مونږ تاسو مانځه کې اول رکعت کې د صورت نه مخکې اعوذ بالله ووایو، باقي بیا مونږ هر ځای کې اعوذ بالله نه وایو، وروسته بیا بسم الله وایو. ولې چې یو ځل اعوذ بالله کافي شوی د پاره د قرآن عظیم الشان د شروع کېدلو. څلورمه مسله دا ده که تلاوت کوو او تلاوت په منځ کې سورت برات راغی د 10مې سپارې، څوک ورته سورت توبه وایي. که چېرته د تلاوت په منځ کې سورت برات راغی، لکه مخکې سورت انفال کې تلاوت کوي او تلاوت بند کړی نه دی، ورپسې سورت برات راغی، نو دې وخت کې به بسم الله نه وایې،
مستقیما بشروع کی براءت من الله ورسوله اغیز کی بیا بسم الله نشتا. دا مسله هم عالمگیری ذکر کړي. خو یو بل مسله چې هغه تم پام وی اکثره مسلمانان ورونه په دې باندې پوي نه دي. هغه مسله دا د چې کله لسمه سپاره کې د سورته برات نه دوی تلاوت شروع کړي نو سورته برات د پاسه بسم الله لیکل نه ده، نو دوی دا تصور کوي چې اوس په دې وخت کې بسم الله او وایو کو نه وایو، نو اکثره خلک یې پریدي. نه، فقهاوی اصل مسله دا ده ک تلاوت د سورته برات نه شروع کړي نو بیا به اعوذ بالله او بسم الله دواړه ویل سنتي، بیا دواړه ویل پکاري. ځکه تلاوت د قرآن شروع کړي نو سورته برات د قرآن نه خارج خو نه ده، قرآن کې داخل ده. نو اغلطه نه چې څوک تلاوت شروع کوي د سورته برات د سر نه نو بیا اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایي. دا مثلا دغه سي زمونږه فتاو ذکر کړي لکه عالمگیری هغه په دې باندې تحقیق کړي او دا مسله ذکر کړي. اکثره خلک په دې غلط فهمي کې پراته دي، بعض مسلمانان ته خبر نه دي. شپږمه مسله هغه دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله خو په قرآن سره ثابت شو، آیا بسم الله ویل دا د کوم ځای نه ثابت دي؟ نو مونږ وایو چې بسم الله دا د قرآن عظیم شان مستقل آیت ده او مستقل آیت د قرآن هغه په کوم ځای کې ذکر ده؟ هغه په سورۃ النمل کې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د سلیمان علیه السلام د طرف راغله او شروع کوم د دې خط په نوم د هغه ذات چې هغه رحمان دی او رحیم دی. نو دا هم قرآنی یو آیت شو. اوس قرآنی آیت خو شو، خو دې طرف ته یو مسله ضروری ده چې اکثره زمونږه خویندې او میندې په دې مسلې باندې یا هغه ورونه چې هغوی دې مسلې نه خبر نه دي، بالخصوص زنانه ځکه یادوم چې هغه په دې کې ډېر واقع کیږي. اکثره وخت زنانه خویندې میندې ماهواري مریضي باندې دی مریضانې وي نو دی بسم الله الرحمن الرحیم هر یو کار کې وایي او د ثواب په نیت باندې وای چې دا د قرآن یو آیت ته. علما لیکي دا د قرآن آیت ته، نو د قرآن غوندې د احترام واجب دی. کم یو نارینه چې هغه په حالت د جنابت کې وي غسل په لازم شوی وي، او یا هر هغه خزینه چې هغه ماهواري مریضي باندې مبتلا وي او یا په غسل واجب شوی وي، د قرآن عظیم شان دغه آیت یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویلی. ولی دا د قرآن عظیم شان د ادب نه خلاف دی. باید چې په دې باندې پوه شي او بیا د دې نه پسې تکرار نه کړي. خو بعضې موقع داسې راځي لکه ډوډۍ ته چې کینو بسم الله وایو، معصوم چې راپورته کوي زنانه بسم الله وایي، اوبه چې څکي بسم الله وایي. دغه وخت کې به څه کوي؟ نو فقهای کرام لیکي چې د دې بیا لنډ ترتیب دا دی اسانه. که کم یو ورور په حالت د جنابت کې وي یا کم یو خور هغه په دغې بیمارۍ کې وي نو بسم الله الرحمن الرحیم کوي، نو په نیت د دعا به وایي. زړه کې به دا نیت کوي چې دا دعا ده. د قرآن د تلاوت په نیت باندې به نه وایي چې دا د قرآن یو آیت دی ځکه وایم. اکثره دې غلط فهمۍ کې پراته انشاءالله چې شرح صدر به شوي او پوه شوي به ټول. نو بسم الله الرحمن الرحیم. بل اعتراض بعضې وخت کې کیږي چې د الله تعالی نومونه خو ډیرو، دا دوه پکې ولې راوستل شول؟ نو علما کرام لیکي دا د پاره د اختصار چې رحمان او رحیم، رحمان الدنیا رحیم الاخره، دنیا کې الله تعالی رحمان دی او آخرت کې رحیم دی، نو دوانه جمع کړه. او دغه مسله چې مخکې ما ذکر کړه دا شرح د منیې ذکر کړي او تحقیق دغه څه کړی دی چې د قرآن عظیم شان آیت دی. بله مسله دا ده چې د هر رکعت په شروع کې مخکې د سورت فاتحې نه بسم الله ویل سنت دي. مونږ تاسو 4 رکعاته مونځ کوو فرض یا سنت، نو اوله کې خو سوره فاتحې نه مخکې د ثنا نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وشو. ولیکن اوس دا نور سر د رکعتونو کې به څه کوو؟ نو علما اتفاقا لیکي چې دغه وخت کې د صورت په سر کې چې کله ابتدا د تلاوت کیږي نو بسم الله الرحمن الرحیم ویل مستقل سنت ده. ځکه سنت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعلیم ورکړی باید چې په بسم الله باندې شروع شي. اوس با دې طرف ته راشو چې بسم الله الرحمن الرحیم فضائل څه لري یا نه لري. اول فضیلت خو دا دی چې د الله تعالی په نوم باندې چې کوم کار شروع شي نو دا د برکت نه ډکي. ټیکې خیر او برکت وي نو باید چې د الله په نوم باندې شروع شي. او دغه اعتراض بدل ته جواب کو چې قرآن عظیم الشان نه مخکې چې دا کم بسم الله ویلی کېږي نو دې کې د الله نومونه خو د صفاتو ډیرو
ډیر صفاتونه به پکې راوړی وی. نو یو جواب خو مخکې وشو چې دا د اختصار نه کار اخیستل شوی. دویم علما لیکي مشرکانو د مکې چې به کله حلاله کوله او یا به څه بل څه کار کو نو د هغې شروع به په 3 بوتانو باندې کېدله، لات، منات، عزا. نو هغې به ویلې چې بسم اللات والمنات والعزا. نو اسلام دا غې رد وکړه او 3 کلمې دلته هم راغلې. نو یو پکې اسم ذات د الله یاد شو، بسم الله الرحمن الرحیم. فضائل د بسم الله ډیر زیات دی، علماء کرامو جمع کړي. یو څو د پاره د یادګیرنې دلته ذکر کو چې د بسم الله الرحمن الرحیم په فضائلو باندې پوه شو سره. ځکه اکثره خلک دا نظر لري چې یا دا ثواب لري که نه لري. بعضې خلک لا دې هم خبر نه چې دا د قرآن آیت دی که نه دی. دې دپاره به ووایو چې زمونږ ګران اورېدونکي پې پوه شي. علما کرام لیکي اول آیتونه د قرآن چې نازل شو نو الله پیغمبر ته حکم وکړه چې د الله په نوم شروع وکړه، اقرأ بسم ربک الذي خلق. نو دا بسم ربک الذي اشاره دیته ده بسم الله الرحمن الرحیم ته. نو دی وجنه بسم الله الرحمن الرحیم باندې د قرآن شروع شوه او په صحیفه عثماني کې اولین عمده آیات شو. د دې په فضایلو کې رسول الله مبارک فرمایي هر کار چې بسم الله الرحمن الرحیم نه غیر شروع شي هغه بې برکتی. نو باید چې مونږ تاسو کوم عمل شروع کوو چې مخکې ترنه بسم الله ووایو هغه کار به زمونږ برکتي شي. الله تعالی به پکې برکت واچوي ځکه د الله په نوم باندې دی او د الله عظیم صفتونه پکې جمع شوي چې یو اسم ذات د الله دی او دوی پکې صفتونه دي چې رحمان او رحیم دی. نو باید چې په بسم الله باندې انسان هر عمل شروع کړي. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن کریم نه غیر څومره آسماني کتابونه چې هغه د اسمان نه راغلي لکه تورات، زبور، انجیل، دا 3 واړه بسم الله نه شروع شوي. نو دا دومره برکتي جمله ده او دومره برکتي حروف دي چې هغه مخکینی کتابونه هم په دې باندې شروع شوي او زمونږ استاسو ښکلی کتاب قرآن عظیم الشان هم د بسم الله نه شروع دی. نو باید چې بسم الله وویلی شي. بیا ځینې علما کرام فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم یوازې د امت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم خصوصیت ده. خصوصیت دا مطلب چې دا نور امتون ته نه دی ورکړی شوی، یوازې د نبی علیه السلام امت ته ورکړی شوی. نو علما لیکي جلال الدین سیوطي صاحب چې ویلې په نور کتابونو شروع په دې شوی وه. نو جواب یې دا دی چې د نورو کتابونو شروع د الله په نوم شوی وه، ولیکن دغه خاص حروف چې کم د بسم الله دپاره خاص دي دا یوازې د امت محمدي فضیلت دی صلی الله علیه و آله وسلم. یوازې دغه فضیلت رب العالمین جل جلاله امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورکړی. بیا دې پسې د دې بسم الله په فضیلت کې علامه قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې یو حدیث ذکر کړی. د دې نه تاسو معلومولی شئ چې بسم الله څومره فضیلت لري او څومره مهم دی. علامه قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي چې د کور دروازه بندوئ نو بسم الله ووایئ. حدیث پې ذکر کړی. ډیوه چې کله مړه کوئ مخکې ډیوې وې، اوس خو ډیوه نشته، نو اوس ګروپونه دي. نو که چېرته ګروپ د بټن نه بندی نو دغې وخت کې بسم الله ووایه. د لوښي یعنې د څه شي سر چې پټی، مثال په طور د اوبو دپاره مونږ او تاسو داسې خاص څیزونه لرو چې هغې ته کولر وایو او یا ورته سطل وایو یا ورته لوټکه وایو. نو د دغې سر چې بندی لکه پې د پاسه چې شیږدی نو بسم الله ووایه. مخکې خو به د منګو دورو منګي به چاټۍ به وې نو په هغې باندې چې څه شی کېدی نو بسم الله وایه. یا مونږ تاسو اوړه په کندو کې اچولي او د هغې کندو سر بندی نو بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. د اوبو څکلو په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. ولې د الله په ښایسته نوم دې شروع که نو الله به پکې شفا واچوي. کیدی شي بعضې داسې زهریله جراثیم دي چې هغه په دې اوبو کې یو ځای شوی او هغه کولی شي چې نقصان ورکي، نو ته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه چې هغه ضرر ختم شي او الله پکې شفا واچوي. ثواب دې ثواب وشو. بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا 19 حروف دي. 19 حروفه چې یو انسان د قرآن عظیم الشان 19 حروف تلاوت کی دا څومره خیر دی او څومره برکت دی پکې. که مونږ تاسو حساب د دې د ثواب وکړو او په یو حرف باندې 10 نیکۍ ورته مقرر کړو، لکه یو روایت کې 10 نیکۍ راځي نو 190 نیکۍ یې وګټلې. او که چېرته مونږ تاسو په یو حرف باندې 10 نیکۍ ورته حساب کړو، لکه په بل روایت کې چې راځي نو 580 نیکۍ یې وګټلې. دا څومره د خیر خبره ده. اوبه دې ځان ته وڅکلې او ثواب دې د رب العالمین نه حاصل کړ.
صحت تستا فایده کوي او ثواب درته الله درکوي. نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا او بیا چې کله وبوس کینو په اخر کې الحمدلله وایا. کله چې یو موټر ته خیږي یعنی د سورلۍ په وخت کې کله چې یو موټر ته انسان خیږي نو بسم الله دی او امام قرطبی رحمه الله دا حدیث ذکر کړي چې د سورلۍ په وخت کې بسم الله وایا دې سره به الله تعالی کم خیر درکړي. نو دې سره به دا خیر الله درکړي چې کم حادثات تی الله تعالی وای دا غینه محفوظ کی. ځکه بعض حادثات د سیدی چې هغه تقدیر معلقاتو کې لګي بدلیږي. نو معلقات او تقدیراتو کې چې شی لیکل شوی هغه بدلیږي. نو بسم الله سره ستا هغه شر دفع شو او خیر درته الله تعالی ولیکه. او د سورلۍ نه کوزیدو وخت کې بسم الله وایا ولی د الله ثنا وای چې الله تعالی روغ را مټ ښکته کړي. کېدې شو دغه موټر پتا باندې اوړېدلی وی تا ته تکلیف میلو شوی وی. بسم الله وای د الله تعالی د رحمت تذکره وکړه چې رب العالمین جل جلاله درته خیر درکړي او برکت درته الله تعالی درکړي. دا د بسم الله غ فضائل دي چې په لنډ او مختصر ډول منګ وایو. په لنډ او مختصر ډول مخکې زمونږ د خویندو عادت ډیر خو معصوم چې به کله راواخسته هغه وخت کې به بسم الله ویلې. کله چې به ورته شدي ورکولې بیا به بسم الله ویلې. کله چې به پستونه کې شدي اون خطلې بیا به بسم الله ویلې. نو ټول کار خیرو. او چې کله به معصوم زنګو په زنګو کې نو هغه ته لا اله الا الله ویلې. نغه بچیم نیکانو مور او پلارم پیجندل. اوس چاول نه پیدا شي غوکې لا اذان شوی نه چې پلار لاړ شي او ډمان راوړي. نو چې هغه ورانه و کې بیا چې کله غوکې اذان وکي نو ورپسې سلسله د سنتونو شروع شي. بیا چې کله سنتای بیا پکې الله خپکی. بیا چې کله معصوم زنګو ته واچي نو دغه وخت کې د پخپل جب لا اله الا الله نه وای د پجب چیرته د هندستان او یا د بلزی هغه سندره پجب باندې هغه ځان سره وای. بیا د هغه نه بعد چې ماشوم کله په خبر راشي نو اولنۍ خبره ورته کمزاخی. هغه چې یو کمزاو کې دی ورته په خنداش چې په خنداشي معصوم وي چې دا خو کار دی نو هغه بیا کمزاو کی. هغه تربیت د مور او پلار نه خراب شونه بچی زکه خراب لوي شول. زکه مور او پلار نه پیژني د مور او پلار قدر او احترام نه کوي. نو بسم الله کې دومره خیرو چې دغه بچو د مور او پلار احترام ساته. د مور او پلار په مخ کې به بچي د ګناه جرأت نه کو. او اوس چې کله مور پلار غافلان شول نو دا څومره د افسوس خبره ده. منګه اوریدلیم دي او کتلی مهم دي چې دغه بچی مور او پلار ته په خپل جبه باندې بد رد وي او کمزاګانې ورته کوي. دا وجه دا د بچی ملامت کوي اول کې خپل ځان ملامت کوي. ځکه تربیت اسلامی چې تکله بچی ته اوخی هغه نه بعد بیا ته مو که چې زستا پلارم بچی ته ماول نه پیژنې. دا سه په زورګونو واقعات صحابه کرام وخت کې راغلي. خدای موقع نه ده ان شاء الله په خپل ځای کې پاغه باندې بیان کو نو بچو ته ښه تربیت ورکړي. باید چې خويندې هغه د بسم الله وظیفه وګرځي. بچو سره چې کله خبرې کوي نو اولنی خبرې دی بچو ته د کلمې او خی یاد لا اله الا الله په جبه ورته وای کنه بسم الله دی ورته وخی نو برکتی بی اولاد. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي کچیرته یو انسان قضای حاجت نه وړاندې لکه د اسماتی تلا ناس نه ده دنه شوه نه ده او د اسماتی د پاره دغه وخت کې چې د او د اسماتی اراده کوي او د نکیږي دغه وخت کې قضای حاجت نه مخ کې ده بسم الله الرحمن الرحیم وای یا صرف بسم الله وای فایده به صحیح. حضرت علی سے فرمای فایده به داوی چې الله د او د شیطانانو ترمنځ او هغه موزر پیریانو ترمنځ چې کم انسان ته ضرر ورکي داغي ترمنځ یو پرده الله تعالی جکی. نو دغه انسان چې د او د اسماتی تناست نو د شیطانانو ته او دغه موزر پیریانو ته د دې عورت نخکاری. بسم الله سره الله تعالی د دینه پرده تاو کی. دا څومره لوی فضیلت ته او کچیرته چا بسم الله نه ویلې نو د او د اسماتی تناسوی ولیکن دی شیطانانو ته او هغه موزر پیریانو ته د بربند ښکاری د عورت ورته ښکاری. نو دا څومره لوی نقصان دی. د دې وجنه چې کم انسان ته او د اسماتی هغه دعا نه وي یا بسم الله نه وي کم بسم الله خو دی وي نو دغه انسان به د شپږو بیمارو سره مخامخ کیږي. صرف دومره یاد کې شپږ مریضي دا ولی دا شیطانان چې دی خپل هغه موزر اثرات د وجود ته منتقل کوي نو بیا دې په تکلیف شي. نو بسم الله چې باید اویلش. بل دا چې تفسیری کبیر کې فخر الدین الرازی رحمه الله لیکلی د بسم الله په فضایلو کې کله چې سلیمان علیه السلام خط لیږه بلقیس بیبی ته او هغه معلومه ولا چې دا مسلمان ده کنه ده نو خط ورته د سیولی ک چې انه من سلیمان
وانه بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د طرفه د سلیمان علیه السلام دی، شروع د الله په نامه باندې کوم. الله تعالی علی واتونی مسلمین، ما ته به نه راځئ مګر داسې حالت کې به راځئ چې مسلمانان اوسئ. نو اول د الله په نوم شروع کړه، خط ورته ولېږه. دا د سبا د قوم بادشاه وه، د هغه ځای مشري د په غاړه وه. نو حضرت سلیمان علیه السلام دا خط چې کله ولېږه هدهد ته یې ورکه. دا یو مارغه دی، یو مرغۍ د وړوکی غوندې، څوک ورته ملا چرګک وایي. دا خط واغسته، ویوړ او بلقیس ته په تخت کې واچو. هغه چې وکړه چې دا بادشاه ته داسې خط لیږل، نو دا خو یقینا ماته د مقابلې دپاره را لیږلی. بهرحال هغه به بل ځای کې بیا تفصیل وکړو، خو دا بسم الله فضایلو پورې درته وایم. فخرالدین رازي رحمت الله علیه لیکي چې د بسم الله د برکته چې د شروع په بسم الله کړې وه، الله سلیمان علیه السلام ته هغه بادشاهي د هغې ذیم ورکړه. او دغه بادشاه د دې قوم چې وه دا الله تعالی په نکاح کې حضرت سلیمان علیه السلام ته ورکړه د بسم الله د برکته. یعنې داسې به ووایو چې مستقله بادشاهي مو ګټله او ښځه مو ګټله د څه شي په وجه؟ د بسم الله په وجه باندې. بسم الله کې الله ډېر کمالي خیر. مخکې یو حدیث ذکر شو، موږ وویل چې څه اوبه یا بل څیز چې پټوئ بسم الله ووایي، او د څښلو نه مخکې هم بسم الله ووایي، ځکه مضر اثرات ختمیږي. د دې باره کې بس یو خبره وکم. مؤرخین او محدثین یو واقعه نقل کړي. زمونږ استاد مسلمانان د دې نوم سره اشنا دي. یو صحابي دی د رسول الله مبارک، خالد ابن ولید رضی الله عنه. او مونږ پښتانه ډیر زیات نازیږم په، او داسې وایو چې مونږ د خالد بابا اولاد یو، ځکه خالد بابا ډیر غیرتی وو. نو مونږ هم ځانون ته غیرتیان وایو. الله دیو کې چې هغه سي غیرت په مونږ کې راشي. دعوه خو ډیره ده، ولیکن خبره دعوی پوری خو نه، عمل پوری. الله دیو کې چې د هغې ښکلي صفات په مونږ کې راشي. نو دا جنرالو د مسلمانانو د یو ځای کې یو میدان ته د کافرو سره ووته، ولته خبرې کولې. هغې ورته وویلې چې تاسو د الله په ذات موږ سره جنګ کوئ، چې او ستاسو الله څه کوي؟ وایي هر څه کوي. زموږ دا عقیده ده چې الله تعالی موږ ته د خیر او د شر اراده وفرمایي، امق راته رارسیږي، انسان په کې سم نشي کولی. نو هغې ورته یو پیاله کې ډېر قوي زهر واچول. وایي دا واله که ستا په خپل رب باندې یقین وي نو ته دا اوسکه. هغه ورته وویل زما دا عقیده ده که زما رب ما ته شر لیکلی وي شر، او که خیر لیکلی وي خیر. دغه زهر هېڅ هم نشي کولی تر څو چې زما د رب حکم نه وي. راکئ پیاله دې خواته. پیاله یې راواغستله او بسم الله الرحمن الرحیم یې وویل او زهر یې وڅکل. هغه زهر د بسم الله د برکته هېڅ نقصان درته ورنکه. عقیده غواړي. د بسم الله دومره برکتو چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه د زهر د اثر نه بچ شو. مونږ تاسو هم ډیر وایو کنه، خو مونږ په عقیده نه وایو. افسوس د دې خبرې چې مونږ په عقیده باندې نه وایو. کچیرته په عقیده باندې وویلې لکه څنګه چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته زهر نقصان نشو ورکولی، نو مونږ تاسو تم د دنیا یو طاقت تاوان نشي رسولی. خو که کله مونږ په دې باندې اعتماد کلک رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې زمونږ ستاسو عقیدې کلکې شي، او زمونږ ستاسو عقیدې د قرآن او حدیث په رڼا کې په هغې دعاګانو باندې کلکې او مضبوطې شي چې کوم په احادیثو کې یا په قرآن کې ثابت دي. د دې نه بعد د سورة فاتحې فضایل به انشاء الله که زندگی و پراتلون کې پروګرام کې به بیا تاسو ته وړاندې کو. دم فی الحال درنه خدای په امانی اخلو. رب العالمین جل جلاله مو سرلوړي لره. ورځم په خیر. السلام علیکم ورحمت الله.